ملګرو په سکرین چې کوم بیک گراوند کلر چینج ویډیو تاسو ښکاری که تاسو غواړئ چې موږ د خپل ویډیو بیک گراوند کلر چینج کو نو ملګرو په کیپ کټ اپلیکیشن کې طریقه خیمه چې تاسو د خپل ویډیو بیک گراوند کلر څنګه چینج کوئ ملګرو تاسو به کار کوئ په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن ته راشئ او کلیک په پیوالئ چې کله تاسو په کیپ کټ اپلیکیشن باندې کلیک واغستو تاسو سره به دارنګ انټرفیس راوړي دلته کې لیکل دی نیو پروجیکټ تاسو په دې باندې کلیک والئ ملګرو کله تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي دلته کې دوه اپشن دي یو ویډیو دی یو فوټو دی تاسو په فوټو باندې کلیک والئ تاسو چې کله په فوټو باندې کلیک واغستو تاسو په ګیلری کې چې کوم پټوان دی تاسو سره راوړي دیس ګرام ملګرو تاسو ځان له یو بیک گراوند ایمیج راوالئ دا ایمیج زراله ملګرو دا ایمیج ما د ګوګل نه ډاونلوډ کړی دی تاسو ګوګل ته لاړ شئ او الته کې ولیکئ نیچر بیک گراوند فوټو تاسو دا رنګ ولیکئ تاسو بیک گراوند ایمیج راوړي دا ما ډاونلوډ کړی ګوګل نه صحیح ده دلته چې کوم دی ملګرو د یو ایمیج زراله ما په کلیک واغزه بیک گراوند صحیح ده لاندې لګره اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ خدا وګورئ ملګرو زنګ د بیک گراوند ایمیج چې کوم دی موږ سره سکرین ته رالو دا غنه پس ملګرو تاسو کار کوي لاندې فوټو په لیر باندې کلیک والئ یو پیر کله چې تاسو کلیک واغستو بیا بل ته سکرین باندې ډبل فینګر ولګوئ او دا ایمیج تاسو دا رنګ را زوم کړئ تاسو چې د ایمیج نه کومه سره غسته غواړئ به تاسو دا رنګ راوالئ صحیح زه به دا رنګ را زوم کوم دونه صحیح شو دا سم سره ټیک دی دا غنه پس ملګرو چې کار کوي د دې ځګر تاسو د ایمیج د ډیوریشن هم سیوا کوي څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ دا رنګ بیا د ویډیو د ور سره راشي یو پیر بیا بیک راشي چې بیک کلر علی ملګرو دلته بیا د اپشن دی اورلې تاسو په دې باندې کلیک والئ دلته بیا پر اډ اورلې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په اډ اورلې باندې کلیک واغسو تاسو سره بیا تاسو ګیلری راوړئ تاسو بل ته په ویډیو باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ویډیو باندې کلیک واغستو تاسو په ګیلری کې چې کومې ویډیوګانې به تاسو سره راوړي د دې ځګر تاسو هغه ویډیو راوالئ د کومې ویډیو چې تاسو بیک گراوند کلر چینج کول غواړئ او بیک گراوند ریموو کول غواړئ دلته کې ملګرو دا ویډیو زراله ما په کلیک واغستو دې ته ټیک نشان نالو لاندې لګ د اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ خدا وګورئ ملګرو څنګه دا ویډیو چې کوم دی موږ سره سکرین ته رااله بیا تاسو کار کوي ته سکرین باندې ډبل فینګر ولګوئ او بیا تاسو دا رنګ را زوم کړئ د بلی ویډیو سره تاسو دا رنګ سیم ټو سیم برابر کړئ دا رنګ ټیک شو خپل حساب سره تاسو را زوم کړئ دا خدا غین بس ملګرو چې کار کوي لاندې تاسو دا اپشن ښکاري چې تاسو د رائټ سایډ ته راشئ دلته د اپشن دی کټ اوټ تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په کټ اوټ باندې کلیک واغستو سره به دا رنګ درې اپشن نور راوړي دلته اولنی اپشن چې کوم یو دی ریموو بیک گراوند تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ریموو بیک گراوند باندې کلیک واغستو دا وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو نه چې کوم بیک گراوند ریموو شو مونږ چې کوم بیک گراوند اپلای کولو هغه بیک گراوند ته اپلای شو صحیح ده بیک گراوند خو ملګرو ریموو شو اوس په کار کوو اوس د کوم بیک گراوند چې موږ راغستې دی د کلر به موږ چینج کوو ټیک شو ملګرو د لاندې ټیک نشان به کلیک کړئ کله تاسو ټیک نشان کلیک کول دا ویډیو ګورئ ملګرو زموږ د ویډیو ته چې کوم د بیک گراوند چینج شو ټیک شو تاسو ګورئ د بیک گراوند دا رنګ رالو تاسو ګورئ د بیک گراوند چې کوم د دا رنګ رالو صحیح ده اوس ملګرو دا کم بیک گراوند کلر چې دا به چینج کوو دا غیر پر تاسو کار کوي دلته کم ایمیج چې تاسو راغستې د بیک گراوند فوټو په دې باندې کلیک والئ چې کلیک هم په واسطه ملګرو بیا په دې اپشن کې د رائټ سایډ ته راشئ دلته کې یو اپشن دی ایڈجسټ دا دی ټیک شو ایڈجسټ اپشن دی یې کلیک والئ تاسو چې کله په ایڈجسټ باندې کلیک وکړئ سره دا رنګ نور اپشن نه وړي دلته اولنی اپشن دی برایټنس تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو چې کله په برایټنس باندې کلیک وکړئ دا پټه تاسو معمولی شان ته راکمه کوي -10% دا رنګ -10 ټیک شو تاسو خپل بیک گراوند ته ګورئ د کلر به چینج کیږي ورپسې دا بل اپشن دی کنټراسټ تاسو په دې باندې کلیک والئ کنټراسټ تاسو سیوا کوي +20% به تاسو سیوا کوي بیا سچویشن باندې تاسو کلیک والئ سچویشن تاسو کلیک کوئ سچویشن به تاسو دا تاسو +20% د دام تاسو سیوا کوي +20 صحیح ده +20 دام سیوا کوي ورپسې د ایکسپوجر ملګرو تاسو را کم کوي ایکسپوجر به تاسو -10% لا کم کوي صحیح ده ورپسې د شیر پین دا تاسو بالکل په ځای پرې دی ایچ اس ال هم تاسو په ځای پرې دی ورپسې د ګراف د ډېر د کمال اپشن دی ملګرو ګراف تاسو په ګراف باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ګراف باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو به دا رنګ ګراف راوړي دلته کې کلر ورکړي دي صحیح ده که تاسو پر خپل بیک گراوند کې برایټنس سیوا کول غواړئ دلته دا وایټ کلر به تاسو سلیکټ کړئ او دا ګراف په تاسو دا رنګ وړئ ګورئ وته دې طرف ته زره وړم دلته چې کوم دینو دغه د بیک گراوند کلر چې کوم دا بلیک کیږي صحیح ده یو طرف دینه بلیک کیږي اوس دا بر سر د ګراف ته چې کوم دا وړم اوس بیک ګور چې کوم دینه ور برایټنس راځي تاسو ګورئ رڼا به کې راځي صحیح ده ټیک شو د ګراف دا کار دی ورپسې دا بل اپشن دی ریډ کلر دا پس غوې پرې د گرین کلر به سلیکټ کوم ملګرو گرین ما سلیکټ کوس کمال ته ګورئ دی گرین کلر ملګرو ګورئ وته ها دلته کې دا ګراف زوړم ګورئ ملګرو زنګ دا کم بیک گراوند کلر چې کوم دا مکمل چینج کیږي ګورئ وته خره ګراف زوړم د تاسو ګورئ ملګرو زنګ د ویډیو د بیک گراوند کلر چې کوم ګورئ تر ته مکمل گرین شو اوس دا ګراف دی خو راوړم یو ګورئ مکمل چې کوم دا کلر چینج شو خو سره بل سر راوړم ګورئ وته ملګرو ها د تاسو ګورئ ملګرو یې ټیک شو په دې طریقه چې کوم تاسو خپل ویډیو بیک گراوند کلر چینج کولای شئ
خبرس کس دا خو گرین کلر کار دی ریډ کلر سره کوم ریډ ته ګورئ ها ریډ کلر ته اوس ګورئ ګراب د سر جوړم ګورئ وته د تاسو ګورئ ملګرو دې طریقې ملګرو تاسو خپل ویډیو بیک ګراوند کلر چینج کولای شئ دلته بیا ټیک نشان دی بدیان به کلیک والئ دلته بیا ټیک نشان کلیک کړئ ټیک نشان هم چې کله کلیک کوئ تاسو وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو د بیک ګراوند کلر چې کوم دی دا مکمل چینج شو تاسو وګورئ بیک ګراوند کم کلر چې بالکل چینج شو داسې چینج شو ملګرو څنګه چې په آیفون موبایل کې کم ایډیټینګ کیږي هغه ایډیټینګ تاسو ته په کیپ کټ اپلیکیشن کې وکړو ملګرو دغه طریقه واکه ویډیو خو شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل پایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي